پیپټیک السر یا POD یا د معدې زخم. پیپټیک السر دې ته هم دا شان د معدې زخم هم ویل کیږي. یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. کله چې معده زخم پیدا کی، یعنی د معدې داخلي طبقه د داخل خوا لومړنۍ طبقه چې میکوزا ورته ویل کیږي هغه زخم پیدا کی، زخمی شي، دې ته POD ویل کیږي. همداشان د دې په څنګ کې که چیرې د وړو کولمو لومړنۍ برخه هم زخم پیدا کی یا د دې په څنګ کې د ماری یا مری د لاندنۍ برخه کوم چې د معدې سره ارتباط لري دا هم زخم پیدا کی، د درې واړو ته په ګډه پیپټیک السر یا POD ویل کیږي. خو که چیرې معده زخمی شوی وي، یعنی میکوزا داخلي طبقه د داخل څخه اولنۍ طبقه چې دا زخم پیدا کی، زخمی شي، دې ته ګاستریک السر هم ویل کیږي. د وړو کولمو لومړنۍ برخه چې زخمی شي هغه زخم پیدا کی، دې ته ډاډونل السر په نامه یادیږي. د دې ډېر لاملونه دي POD، خو ځینې په لاندې ډول دي. هغه کسان چې د درد ضد درمل استعمالوي او د درد آرامونکي درمل استعمالوي په منظم ډول سره د زیات وخت لپاره کولی شي چې پیپټیک السر رامنځته کړي. ځینې بکټریاوې هم کولی شي چې POD یا پیپټیک السر رامنځته کړي. مثال لکه H پایلوري هم کولی شي چې معدې داخلي طبقه چې میکوزا ورته ویل کیږي هغه زخمی کړي، بیا د سپرینګ شکل په د معدې نور طبقاتو ته هم ضربه نقصان ورسوي. همداشان ځینې کسان هینسیډ په کورنۍ درمل استعمالوي چې نان سټیراډل انټي انفلیمیټري ډرګس دي چې زموږ خلک په ډېر عام ډول سره کاروي، لکه ایبوپروفین دی، ډیکلوفیناک دی، اسپرین دی. دا هغه درمل دی چې زموږ خلک په عادي درد کې هم زیات استعمالوي، نو دا د معدې د زخمی کېدو سبب ګرځي. د دې اعراض څنګه کولی شو چې موږ وپوهیږو چې دا پیپټیک السر دی؟ اول، ایتا مواد تور رنګ لري، ځکه کله چې معده زخمی شي نو دلته وینه راځي. دا وینه که چیرې د کولمو له لارې بهر کیږي نو د ایتا موادو سره یوځای کیږي او ایتا موادو ته تور رنګ ورکوي. دوهم، په کانګو کې هم وینه موجوده وي، یعنی ځینې خلک چې کله معده زخمی شي او دلته وینه په معده کې راځي او کانګې کوي نو دا وینه د کانګو سره یوځای کیږي او کانګو سره بهر راوځي. همداشان د وزن بایلنه هم ورسره وي، وزن کم وي، دلته په معده کې زخم موجوده یا په د وړو کولمو په لومړنۍ برخه کې زخم موجوده، نو دلته هضم صورت نه نیسي. کله چې غذایي مواد وخوړل شي په دې کې پروټین موجود وي یا کاربوهایډریټ موجود وي او یا شخم موجود وي چې دا ټول بیا د دې هضم په معده کې شروع کیږي. د قندونو هضم که څه هم په خوله کې شروع کیږي، نورو غذایي موادو هضم بیا په معده کې شروع کیږي. کله چې معده زخم ولري، زخمی وي، نو دا نه هضمیږي، چې هضم نشي جذب هم صورت نه نیسي. نو وجود د زیاتو پروټینونو، شحمیات او انرژۍ ته اړتیا لري. د انرژۍ په اړتیا په صورت کې هغه پروټین او شحمیات چې په وجود کې زیرمه دي هغه په مصرف رسیږي په عضلاتو په ینه کې، نو په نتیجه کې د وزن بایلنه رامنځته کیږي. سخت درد موجود وي، د خېټې پورتنۍ منځنۍ برخه باندې ناروغان درد لري. نو د دې لپاره چې دا پیپټیک السر یا POD درملنه وکړئ، نو موږ ځینې طریقې تاسو ته ښیو. په دغه طریقو تاسو کولی شئ دغه درملنه وکړئ. که چیرې دې سره ښه نه شوی نو بیا نږدې ډاکټر سره مشوره وکړئ، ځکه موږ درمل تاسو ته نه توصیه کوو په انلاین ډول سره، ځکه چې درمل توصیه کول ناروغ وزن، عمر، جنس، میتابولیزم، د بدن ناروغۍ، د بدن صحي حالت، همداشان د ینې ناروغۍ او د پښتورګي ناروغۍ یا د ینې سالمیت یا سالمه ده او که ناروغه ده، او که پښتورګی روغ دی او